د برېښنا د تولید وسایل څنګه اختراع شول؟ نن ورځ د برېښنا له شتون نه پرته د ژوند تصور هم نه کیږي. ډېر ماشینونه په برېښنا چلول کیږي، موټرونه، ډاینامو، موټرونه، ریلګاډي او نور ماشینونه برېښنا ته اړتیا لري. نو آیا پوهیږئ چې برېښنا یعنی برق کله او څه ډول اختراع شو؟ د الکتریک کلمه له یوناني الکترون څخه اخیستل شوې ده. یونانیان له میلاد نه 600 کاله وړاندې په دې پوهېدلي وو چې که کهربا په یوه ټوټه مالش شي نو د کاغذ کوچنۍ ټوټې به ځان ته جذب کړي. الکساندر والتا لومړی شخص و چې برقي بیټرۍ یې جوړه کړه او له هغه څخه یې برقي جریان په لاس راوړ. د برقي بیټرۍ له اختراع نه څه موده وروسته خلک دې پایلې ته ورسېدل چې حرارت، نور، کیمیاوي عملیې او مقناطیسي اغیزې کولی شو له برقي جریان څخه په لاس راوړو. د والتا برقي بیټرۍ له یوې نلکې نه په یوه میسي صفحه چې د سلفوریک اسید په یوه رقیق محلول کې ایښودل شوې وه تشکیل شوی وه. د هغو سیمونو له اتصال څخه چې دغه نلکه او صفحه یې سره وصل کړي وو برقي جریان ورڅخه ایجادېده. له دې نه وروسته بیا پرمختللې بیټرۍ جوړې کړای شوې، خو د برقي جریان په برخه کې انقلابي کار په کال 1831 میلادي کال کې میشل فارادې ترسره کړ. نوموړي دا وښوده که چیرې د یو میسي سیم مخې ته مقناطیس حرکت وکړي نو په دغو سیمونو کې برقي جریان پیدا کیږي. دغې عملیې ته الکترومقناطیسي القا وایي. برقي جنریټرونه د همدغې عملیې نه په استفادې سره جوړ شوي دي. لومړنی کامیاب جنراتور په کال 1860 میلادي کې په المان کې بشپړ شو او له هغې وروسته برقي موټرونه او ترانسفر موټرونه جوړ شول. د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د نړۍ په ځینو برخو کې کارخانو د برېښنا د تولید کار پیل کړ. په کال 1858 میلادي کې په امریکا کې د اوبو له توربینونو څخه برېښنا تولیدېدله. تر دې وروسته د اوبو او حرارتي برېښنا د تولید دستګاوې رامنځته شوې. په 20مه پیړۍ کې د هستوي انرژۍ له پراختیا نه وروسته د برېښنا د تولید ډېرې فابریکې تاسیس شوې. اوس مهال پوهانو پراخې څېړنې پیل کړي او هڅه کوي داسې نوې طریقې ایجاد کړي چې له امله یې هستوي او د لمر انرژي په برېښنا وړوي او په دې ترتیب د نړۍ د برېښنا ستونزه هواره کړي. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د الله په امان.